السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلونه محصلینو په دې هیله رو جوړو سیاحت ما یاست. دا زموږ سره د لینکس لیکچر نمبر 20 دا چې په دغه لیکچر کې موږ تاسو د څه په اړه کې ډیسکس کوو د انوایرنمنت ویریبل چې ډېر اهم ټاپک ده. ملګرو د نامخ کې موږ تاسو الحمدلله رمضان هم یو څه سره رسولی دی، اختر له څو ورځې پاتې دي. تقریبا only 4 days are left. ملګرو یوازې 4 ورځې موږ اختر پاتې لرو، نو انشاءالله دغه یا د دې څخه کوم روان لیکچر چې ده هغه به زموږ وروستنی لیکچر وي. هغې نه وروسته به موږ تاسو د اختر نه بعد بیا کنټینیو کوو، تر هغې پورې موږ تاسو رخصت یو. نو په دغه لیکچر کې موږ تاسو انوایرمنټ وریبل او چې ډېر اهم ټاپک ده موږ ورو ورو ملګرو اډوانس ته رانږدې کېږو. نو هیله ده چې تاسو لیکچر تعقیبوئ، هغې باندې پریکټس کوئ. کوم لیکچر باندې چې نه پوهېږئ تاسو هغې باندې نور هم ریسرچ کوئ، هغې په اړه معلومات کوئ. ملګرو نن سبا خو انټرنیټ ته تاسو هره موضوع چې وغواړئ درته د ماشوم په څه وایي د ماشوم په هغه باندې درته وړاندې کېږي. تاسو که هم ورته ووایئ چې زه لکه ماشوم یم، تاسو په هغې ډول هم کولی شئ موضوع تاسو ته داسې انټرنیټ کې وړاندې شي، لکه د 10 کالو 5 کالو ماشوم ته چې یو موضوع وړاندې کېږي. نو ملګرو انوایرمنټ ویریبل باور وکړئ تاسو په انټرنیټ باندې څه جوړ کړئ، په موږ سره یوټیوب کې تاسو ګوګل کې تاسو نشئ کولی کوم دا ټاپک چې زه وایم تاسو په پښتو ژبه تاسو هیڅ کله نشئ کولی وتوانېږئ دا پیدا کړئ. انوایرمنټ ویریبل کوم اډوانس ټاپک دی، مخته سرور کنفیګریشن د موږ رانږدې کېږو، بیټ سکرپټینګ ده یا شل سکرپټینګ چې ورته وایي دا ډېر اهم ټاپک دی چې اډوانس کې راځي. ټول تاسو ملګرو نیټورک انجینران یا صحیح ده، نو نیټورک انجینران خو هرومرو باید دا زده کړي، اډوانس ټاپکونه دي. نو راځو موږ تاسو چېرته خپل سلایډ ته چې انوایرمنټ ویریبل څه دي تاسو بیا سرچ وکړئ، که دلته هم څه کړل انشاءالله زه ډېر واضح کلیر وایم صحیح ده. او دا سره پریکټیکل کار هم دغې ویډیو کې ورسره وکړو. ویډیو به هم لینته کېږي نه تقریبا ټوټلی 20 minutes it will be last. ملګرو انوایرمنټ ویریبل څه دي؟ انوایرمنټ ویریبل تاسو ویریبل باندې پوهېږئ چې نو ویریبل چې ده دغه موږ سره په کمپیوټر ساینس کې یو کنټینر ده چې په دې کې موږ چې کوو خپله ډیټا سټور کوو، هماغه کنسپټ ده. ښه ملګرو دلته وایو انوایرمنټ ویریبل څه ته ویل کېږي؟ allow you to store data in memory that can be easily accessed by any program or script running from the shell. د دې په تر تاسو کولی شئ انوایرمنټ ویریبل چې کې ملګرو دغه ډیټا سټور کوي په میمورۍ کې، د دې په خاطر چې ډیټا په اسانۍ سره اکسس شي. ولې چې کله د شیل یا موږ سره پروګرام دی ملګرو، زه راشم تاسو ته ګورئ ملګرو انوایرمنټ ویریبل څه ته ویل کېږي؟ د دې په خاطر استعمالیږي چې موږ سره ډیټا سټور کړي، د څه په خاطر چې شیل یا پروګرام چې وغواړي هغه ډیټا په اسانۍ سره اکسس کړي. دا ملګرو ګورئ ما ټرمینل راخلاص کړی دی، خو موږ د کومه پرده چې وي دا موږ سره شیل ده، دغه برخه د شیل ده. نو دلته که دغه شیل وغواړي چې د تاسو په باره کې معلومات ترلاسه کړي، د تاسو په اړه یو پروسس رن کړي، هغه دغې انوایرمنټ ویریبل ته ځي. انوایرمنټ ویریبل اکسس کوي، هغه انوایرمنټ ویریبل کې د تاسو معلومات سټور کېږي. شیل چیرته ځي؟ یا پروګرام چې یو رن کوي، هغه پروګرام چې کله ډیټا د تاسو په مورد د تاسو په باره کې اکسس کوي، هغه د چی نه اکسس کوي؟ د انوایرمنټ ویریبل څخه اکسس کوي. نو انوایرمنټ ویریبل چې دی دا موږ سره ډیټا سټور کوي، د دې په خاطر چې یو پروګرام یا یو سکرپټ موږ به وایو ملګرو سکرپټ چې کله رن شي هغه معلومات اکسس کوي، نو هغه د انوایرمنټ ویریبل نه اکسس کوي. مثال په تور چې تاسو کله یو ټرمینل راخلاص کړئ، لینکس اتوماتیکلی ریممبر د لینکس سیستم په اتومات ډول چې کله تاسو سیستم راخلاص کړئ، سیستم کې ټرمینل مو راخلاص کړو، لینکس ته اتومات ډول فاته ولګېږي چې د تاسو یوزر نیم چې ده، د تاسو هوم ډایرکټري چې ده، چې تاسو پروګرام پیدا کړي او کومه ژبه استعمالوئ. نو دا ټول معلومات د لینکس سیستم ته د څه نه لګېږي؟ دا ټول د انوایرمنټ ویریبل نه د تاسو معلومات په ویریبل کې سټور وي. صحیح ده؟
د څه لپاره مهم دي ملګرو دلته ګوره لیکلي د سیو ټایم پروګرام ډونټ نیډ ټو آسک یو فور بیسیک انفارمیشن ایور پروګرامونه یا یو سکرپټ ران کوي یا بل پروسس ران کوي هغه تاسو نه هر ټایم پوښتنه نه کوي د تاسو معلومات ځکه چې هغه سره انوایرنمنت ویریبل کې د تاسو معلومات سٹور وي هغه پروګرام چې کله معلومات اکسس کوي د تاسو برکه هغه د انوایرنمنت ویریبل اکسس کوي سي دا تاسو کولای شئ ریډ کې ورولای کمانډ لینکس انوایرنمنت ویریبل په لینکس کې کمانډ عام انوایرنمنت ویریبل چې دی الریډي میډ چې دی یو هم دا چې د ملګرو کیس سنسټیو دی ملګرو په یاد لرئ چې د چې دی کیس سنسټیو دی په غټو چې په غټو لیکل شي په غټو به لیکل شي په وړو لیکل شي په وړو به لیکل نو د ټول انوایرنمنت ویریبل موږ سره ملګرو په چې لیکل شوی دی په غټو حروف لیکل شوی دی صحیح ده نو که تاسو هوم وګورئ په هوم کې تاسو چې وي تاسو هوم ډایرکټري هوم ډایرکټري موږ باندې هغه باندې موږ خبرې کړې نو کله چې د شیل دا یا پروګرام دا هغه د تاسو هوم ډایرکټریز اکسس کوي دا به دی ویریبل تر راځي دا ویریبل چې اکسس کوي هغه ته تاسو د هوم ډایرکټري پرته وي هوم ډایرکټري کې تاسو پرسنل انفارمیشن پرته وي یوزر دا یوزر نیم دی تاسو یوزر نیم کې پروت یا دلته شیل یو ډیفالت شیل چې دا هغه د سټوري فات دا بیا پی دبليو ډي دا موږ مخکارو اوس پریکټیکل what are environment variable دی باندې how to see the existing environment variable راځي ملګرو زه تاسو ته پریکټیکل وکړم زه راغلم خپل سیستم ته اوس ګورئ اوس د شیل چې زما په باره کې معلومات اکسس کوي هغه چېرته راځي زما معلومات په ما د پرسنل ډایرکټري په باره کې هغه environment variable هم نو زه راځم چې تاسو کله یو environment variable چې کوئ مونږ هلته هم وویل یوزر ده او پی دبليو ډي دا همداشان مختلف نو که تاسو غواړئ چې already made کوم سیستم کې انوایرنمنت ویریبل دی هغه وګورئ نو تاسو به چې پرینټ به ولیکئ ملګرو پرینټ ای ان وی به ولیکئ انټر کړئ پرینټ ای ان وی چې ولیکله دلته تاسو ته انوایرنمنت ویریبل شو کېږي د ټول ګورئ ملګرو دا چې دی دا انوایرنمنت ویریبل دی که زه به پاس راشم دلته ګورئ تاسو مثلا دلته ما چې ولیکل پرینټ ای ان وی مې ولیکله سي ان وی مې ولیکله شیل په شیل کې ما سره چې کله پروګرام یا شیل د اکسس کوي نو دا اکسس کې په دې کې چې ما سره پرته دي بین بیش زه کوم بیش شیل کاروم بیش شیل را روان دی ملګرو بیش چې څه ته ویل کېږي شیل یو انټرپریټر دی د یوزر او د سیستم یا د کرنل ترمنځ چې زموږ د کوم ایگزیکیوټ د پروګرام چې کله ایگزیکیوټ کوو دا سیستم ته لګي یا کرنل ته لګي هغې کرنل نه بیا راغلی یوزر ته شو کوي د کرنل و د شیل وظیفه ده چې مخته په ډیټیل سره موږ بیا خبرې کوو لکه ګورئ ملګرو دلته ما سره پی دبليو ډي ګورئ چې کله تاسو هلته پی دبليو ډي هغه کې تاسو هوم ډایرکټري کرنټ هوم ډایرکټري اکسس کوي هغه د پی دبليو ډي لاره اکسس کوي هوم وکړئ ملګرو چې په هوم کې دا انوایرنمنت ویریبل ده په دې کې څه سټور دي زما کومه هوم ډایرکټري د هغه دا سټور ده چې زین الله افشار ده یوزر نیم زین الله ده که چېرته شیل د تاسو په باره کې پوهېږي چې تاسو یوزر نیم چې د هغه د ویریبل ته راځي هغه ویریبل اخلي هغې کې چې څه پرته وي هغه تاسو ته شو کوي صحیح ده چې زه تاسو ته اوس شو کړم ای ان وی هم ملګرو تاسو سره چې دا سیم کمانډ د پرینټ ای ان وی یا ای ان وی دا دواړه تاسو ته انوایرنمنت ویریبل پرینټ کوي زه انټر کړم هغه لاینې ماته راغله دلته ګورئ ملګرو ښه اوس راځو چې کوو زه دا کلیر کوم سکرین تاسو لپاره لږ وځي شي اوس زه غواړم چې یو سپیسیفیک انوایرنمنت ویریبل څنګه کم پرینټ کړم موږ دا یو لانګ لیست راکړلو هغې لپاره به تاسو ولیکئ پرینټ به ولیکئ صحیح ده پرینټ ای ان وی او چې هوم ولیکئ صحیح ده هوم په هوم کې ما سره څه سټور دی په هوم کې زما هوم ډایرکټري سټور ده نو دا چې اوس پرینټ کې زما هوم ډایرکټري په پرینټ کې انټر کړئ ګورئ ملګرو زما هوم ډایرکټري په هوم کې دا زینالله ده صحیح ده او ځکه ورته ولیکم چې ای ان وی ولیکئ تاسو کولی شئ ای ان وی او همداشان ورته ولیکئ یوزر صحیح ده زه ورته ولیکم یوزر اوس په یوزر کې چې سټور دی یوزر کې زما یوزر نیم سټور ده انټر کړم خیر ملګرو ای ان وی پرینټ سره کېږي صحیح ده ملګرو ای ان وی سره به خپل شي او همداشان راشو تاسو دا ایکو بل ملګرو مهم کمانډ د مانه بیس کې پات شو چې ما دا ټاپک کور کولو دلته ما سلایډ کې اچولو ذهن ته راغللو ایکو کمانډ لکه تاسو سمپلی چې کله تاسو په پروګرامینګ ژبه کې ویلي وي که نه چې کله تاسو یو میسیج په پرینټ کوئ هغې لپاره تاسو چې لیکئ هلته لیکئ په پایتان کې چې مونږ یو میسیج سمپلی یوزر لپاره پرینټ کوو پرینټ ورته لیکو هیلو ورته لیکو که نه مونږ ته چې کله انټر کوو ما ته په سکرین باندې هیلو وښیي
او همداشان که تاسو په سی پلس پلس کې کوئ هغلته به سی آوټ لیکئ. سی آوټ که ماته دلته په ډبل کوټیشن اچوئ دې په منځ کې ورته هیلو لیکئ چې دغه تاسو ته په سکرین باندې یو میسیج شو کوي. او همداشان تاسو که په کې جوا کې هلته لیکئ جوا کې تاسو سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن به لیکئ هغې په منځ کې یو میسیج ورته ورکوئ هغې به تاسو ته په سکرین باندې. او په لینکس کې چې تاسو یو میسیج په سکرین باندې خو د کوم ټرمینل کې په شل باندې شو کول غواړئ د هغې لپاره به تاسو چې لیکه ایکو د دې لپاره شو استعمالي چې تاسو یو میسیج څنګه کې په سکرین باندې پرنټ کړئ. ایکو ورته وایم چې هیلو که څه ګورئ ملګرو ما سره هیلو پرنټ کړو سي. نو اوس د ایکو په تورو تاسو کولی شئ چې وکړئ انوایرمنټ ویریبل پرنټ کړئ. وایي ایکو مې ولیکلو دا خو د ایکو هغه چې موږ ته هیلو میسیج خمو که تاسو ورسره ډالر ساین واچوئ او بیا تاسو انوایرمنټ ویریبل به ورته ولیکئ هوم ما ورته ولیکلو نو هوم کې ګورئ ملګرو هغه ریزلټ ماته د پرنټ په تورو موږ کولی شو د ایکو په تورو هم موږ څنګه کړو دی بله طریقه وه. که تاسو ورته ولیکئ چې ایکو ورته ولیکم ایکو ډالر ساین به ضرور اچوئ ملګرو ډالر ساین او چې یوزر مې ورته ولیکل ایکو سره ملګرو سیستم کې لږ لوډ کوي ایکو صحیح ده ایکو مې ولیکلو او دلته مې ورته چې ولیکلو یوزر مې ولیکلو یوزر څوک دی موږ سره ملګرو زینالله یوزر اوس فی الحال لګین شوی دی صحیح ده موږ سره دغه انوایرمنټ ویریبل ده چې په دې کې چې سټور دی د زینالله یوزر سټور ده صحیح دی ویریبل. همداشان تاسو کولی شئ چې ایکو او همداشان تاسو ورته چې ولیکئ ډالر ساین واچوئ او دلته چې ولیکئ پی ډبلیو ډي که زه پی ډبلیو ډي ولیکم ملګرو نو ماته هېڅ ریزلټ نه راکوي ځکه چې پی ډبلیو ډي کې موږ سره هېڅ هم نشته هغه په غاټو لیکل شوی ده کیس سنسټیو ده ملګرو. که زه اوس ورته پی ډبلیو ډي ولیکم پی ډبلیو ډي کې کنټر کوم نو ما زما کرنټ ډایرکټري چې ده دغه ده صحیح ده چې کله اوس پروګرام راځي زموږ کرنټ ډایرکټري چک کوي نو هغه به د دې ویریبل اکسس کوي. ښه دا د موږ سره په دې ډول سره او که زه تاسو ته یو سمپل سکرپټ ولیکم چې یو سکرپټ زمونږ معلومات اکسس کوي اخلي زما یوزر نیم هغه د څه څخه اخلي هغه د سکرپټ څخه اخلي. نو زه یو سکرپټ جوړوم سکرپټ محتوا چې د سکرپټ یو فایل دی چې په دې کې زموږ سره کمانډ یو سلسله ده چې مختلف ټاسک ترسره کوي. نو زه په دې کې یو سکرپټ ولیکم چې هغه به یوزر نیم منتشر کوي نو زه به ورته ولیکم وی آی ایډیټر مې وویلی دی صحیح وی آی په تورو به نن اتومات به سکرپټ هم جوړ کړم ورته ولیکم چې پرنټ چې شي پرنټ یوزر نیم ډاټ ایس ایچ دا سکرپټ ما ولیکلو دغه سکرپټ به مونږ ته څه کوي هغه به مونږ ته یوزر نیم پرنټ کوي صحیح ده. نو دا ما انټر کړلو راغله زه اوس د دې ته دلته اوس که څه ماته د لیکنې اجازه نشته لیکنه کوم نه کېږي نو آی به پریس کړئ دې باندې مونږ خبرې کړي دي. نو چې کله تاسو آی پریس کړلو د کیبورډ څخه تاسو به دلته ولیکئ دا سټرکچر دی تاسو به دا لیکئ سټرکچر زه انزرشن موډ ته راغلم ملګرو هاش به ولیکئ بیا به تاسو اسکلیمیشن مارک بیا به سلاش بین سلاش دې باندې موږ په ډیټیل سره ملګرو بیا خبرې کوو چې بین چې دی بیش چې دی ولې لیکو ما سمپلی یو سکرپټ څنګه کړلو اوس ولیکو. ښه ملګرو اوس راځو زه یو سمپل سکرپټ لیکم د هغې لپاره به زه ورته ولیکم چې ایکو ماته یو میسیج پرنټ کړه چې د کرنټ یوزر ایز دلته په تاسو چې وکړئ انوایرمنټ ویریبل به راچیک کړئ صحیح ده. نو زما چې دا شیل زما یوزر نیم را اخلي صحیح ده زه دا رن کړم هغه به د شي د انوایرمنټ ویریبل نه به اکسس کوي صحیح ده. نو زه اوس ورته راځم زه ورته یوزر لیکم چې زما کوم هغه یوزر نیم دغه په دې یوزر کې سټور درته نو دلته به زه راشم چې به کوم دا به سیو کړم د سیو کولو لپاره به تاسو چې وکړئ ډبلیو کیو به پریس کړئ رایټ او کویر شو اوس که زه د سکرپټ رن کړم زه ورته ولیکم چې بیش دای طریقه ده صحیح ده مختلف یارو دغه کوم سکرپټ چې دی رن کېږي پرنټ ډاټ ایس ایچ رن شو که نه ملګرو هلته ما انوایرمنټ ویریبل چې شیل لاړلو ویل وستلو شل کې انوایرمنټ ویریبل یې ورسته یوزر هغې نه یې ما ته یوزر نیم راوسته چې ما زما یوزر هلته سټور و صحیح ده نو څنګه د یو سکرپټ هغې نه یوزر نیم راخلی که زه ورته ولیکم یو سکرپټ کې هغې کې بیا لګ وکړم چې پی ډبلیو ډي نو مخته سکرپټ کې مونږ بیا پروګرامینګ هم وایو
چې څنګه سکرپټونه لیکلی شو بیک اپ سکرپټ څنګه لیکلی شو مختلف ډوله اپریشن بالته موږ په سکرپټ کې هغه ترسره کولی شو. نو دا موږ سره سمپلی یو سکرپټ چې ما ولیکلو سکرپټ باندې خبرې کوو دې ته ډاون وري دې باندې تشویش مه کوئ. اوس وایو ملګرو چې څنګه کولی شو یو خپله ویریبل انوایرمنټ ویریبل سیټ کړو. د هغې لپاره به تاسو راشئ ورته ولیکئ چې مای وار ملګرو تاسو دا کیس سنسیټیو ده مای وار از ایکول ټو شاید هیلو چې شاید هیلو مې ولیکل هیلو. اوس ما په دې کې چې وچوال په مای وار کې ما هیلو واچو انټر مې کړو. ګورئ زه چې اوس دا پرنټ کوم ایکو او ډالر ساین مای وار هیلو راغلی دی که نه. نو دا ملګرو دا موقتي ډول دلته راغلی ده د مینه ده صحیح ده. نو که زه اوس د بل سیشن را خلاص کړم سیشن ته راځم ګورئ دلته ایکو ما ورته لږ ډالر ساین او چې مای وار ما ورته یو نیم ورکړلو چې کې انټر کوئ. ګورئ ملګرو مای وار ما مخکې جوړ کړی په هغې کې خان پروت ده هغه ما پرمننټ لیک کړی خو دلته هیلو پروت ده. نو زه به دا یو بل غږ جوړ کړم صحیح ده زه به ولیکم مای وار نه وبلیکم یو ویریبل مای ویریبل دی به لږ نیم څه چینج ویریبل صحیح ده از ایکول ټو وبلیکم چې شی که ملګرو تاسو دلته لیکئ داسې هیلو دلته مو ولیکل هیلو ورلډ صحیح ده دا تاسو سره نه مني که زه انټر کړم کمانډ ناټ پاور ځکه دلته موږ سره دلته فاصله نه منل کېږي پر به تاسو راځئ دا به په بیا په هغې کې بندوئ ډبل کوټیشن کې ورته بند کړئ انټر مې کړلو مای وار اوس زه ایکو کم ایکو او چې کم مای ویریبل انټر کړم. ګورئ ملګرو مای ویریبل ما سره زه ډالر ساین ورسره واچوم. ګورئ ملګرو تاسو ته خالي بیا میسیج پرنټ کوي صحیح ده. نو زه راشم دلته ګورئ انټر مې کړلو دې کې ولې مای ویریبل نوم صحیح لیکلی دی مای ویریبل ښایي مای زه بیا چې کم ایکو مای ویریبل ایکو دا نیم به راکپي کړم دا به دلته به واچوم صحیح ده کاپي دلته به ډالر ساین واچوم او دلته به یې ور پیسټ کړم انټر. ګورئ ملګرو کومه ډیټا چې هلته ما سوټ کړې وه په هغې کې مای ویریبل کې هغه څنګه شوله دلته راغله که تاسو پرنټ ENV ووایئ پرنټ ENV زه اوس انټر کړم دلته به ګورئ موږ سره به چې نه وي راغلي دا هغه کوم چې موږ جوړ کړو ویریبل دلته به وي نشته که نه مای وار دا خو ما جوړ کړی مخکې هغه راغلی دی خو که زه بل وګورم یا ګریپ کم تاسو ته مو ګریپ ویلی دی که نه زه ورته وایم چې پرنټ ENV اول ما ته د کوم ویریبل لیست دی ما ته هغه پرنټ کا نه وروسته پای په لمه چې هغه کې ګریپ کا راته وګوره چې شاید کوم ویریبل چې ما کړی دی هغه راته وګوره آیا دا شته انټر کړه د ګورئ ملګرو هغې کې نشته. نو که زه ایکسپورټ کمانډ ورسره وکړم ایکسپورټ او چې هغه د هغه ویریبل نیم واچوئ دا به اوس هغې لیست ته لاړ شي. زه اوس بېرته دا کمانډ راوړم انټر کړئ ګورئ ملګرو هلته راغلی دی کوم انوایرمنټ که زه اوس پرنټ ENV کړم ګورئ دلته به موږ سره هغه کومه چې ده هغه راغلی وي. زه تاسو ته چې کوم دلته وښیم print ENV هلته my variable my variable where is دلته ګورئ ملګرو تاسو کتلی شئ موږ سره چې چېرته دی my variable همون سره شتون لري. ښه راځو اوس چې کوو دلته ګورئ هلته لیست کې شته پرنټ ENV کې ما ګریپ کړلو نو تاسو کتلی شئ بیا سرچ وکړئ موږ نه ټایم اخلي صحیح ده. نو دلته په دغې کې په دې لیست کې ما ته ګریپ کړو دی پیدا کړو ته خو که زه ملګرو اوس بل سیشن را خلاصوم دلته ګورئ بل سیشن مې را خلاص کړلو دلته ما چې ولیکل ورته ومې لیکل چې شی
دا کوم ما ویریبل چې جوړ کړی دی زه هغه پرنټ کول غواړم چې هغې کې چې سټور دی ایکو تاسو ډالر ساین ورته واچوئ او همداشان د هغې ویریبل نیم واچوئ ما سره ته یو څه زه به یې درته پیسټ کړم زه انټر کړم نو ما ته هېڅ ډیټا نه شو کوي یوازې کوم چې د کرنټ شیل دی موجوده سیشن مې راخلاص کړی دی په د هغې کې دا تاسو ته اویلیبل ده صحیح ده نو د دې لپاره چې تاسو چې وکئ د بل شیل کې سره کنټکټ کوئ دلته اکسس کوئ هغې لپاره به تاسو چې کوئ دا به پرمننټلی سټور کوئ پرمننټلی په څه ډول اوس که زه دا سیشن بند کړم ګورئ ملګرو سیشن مې بند کړلو کوم ویریبل چې ما جوړ کړي وو هغه به ما سره لاړ ختم شو ځکه چې هغه پرمننټلی نه و هغه په موقتي ډول موږ سره و که زه اوس ورته ولیکم چې پرنټ یا ورته ولیکم ایکو دلته حوال موږ سره ایکو کې ما چې سټور کړي هغې کې ما هیلو ورلډ سټور کړی ډالر ساین دې ویریبل کې مثال کومه ډیټا چې دا هغه ما ته راوچته نشته کوي هغه لاړله هغه مو د دایمي سټور کولو لپاره به تاسو څه کوئ هغې لپاره به تاسو راځئ دلته ls ماینس la چې دغه یو کمانډ مو چې موږ ته هیډن فایل په سیسټم کې وي که زه انټر کړم تاسو را سره کتلی شئ ملګرو چې دلته کوم بیش آر سی یا بیش پروفایل د دې دوه فایلونو ته به ځئ دا هلته د انوایرمنټ ویریبل به هلته دایمي ډول سټور کوئ چې وملیکلو لکه موږ څنګه الیس کمانډ چې هغه دایمي موقتي ډول چې الیس په موږ هلته سټور کړلو تاسو کولی شئ په دایمي ډول د دې لپاره به زه راشم چې به وکړم دې فایل ته به لاړ شم وي آی بیش آر سی دې ته راغلم صحیح ډاټ به ورسره وکاروئ دا هیډن فایل دی که نه ډاش راغلم صحیح ده ملګرو آی به پریس کړئ انزرشن موډ ته به لاړ شئ په دې کې ګورئ ما ملګرو دوه جوړ کړي دي الریډي دا ما سره پرمننټلی سټور دي دا انوایرمنټ ویریبل نو دې لپاره انوایرمنټ ویریبل لوکل صحیح ده د لوکل دی ملګرو لوکل نه مطلب د انوایرمنټ ویریبل زه راشم تاسو ته موږ ملګرو څو ډوله انوایرمنټ ویریبل لرو دوه ډوله هغه یو ګلوبل دی یو لوکل دی پروګرامینګ کې هم موږ لرو چې یو لوکل دی یو ګلوبل دی ګلوبل مطلب نړیوال دی وایي هر چېرته به دغه ویریبل هر یوزر ته اویلیبل وي لکه موږ هلته په کلاسز کې ویریبل اخلو هغه کلاسز کې چې کله موږ لوکل ګلوبل ویریبل واخلو هغه ټولو کلاسونو ته اویلیبل وي ټول فنکشن ته همداشان دلته هم ده که چېرته تاسو لوکل ویریبل واخیستلو هغې سیشن هغې یوزر ته به یوازې اویلیبل وي که ورته ګلوبل مو واخیستو هغه به ټولو یوزرانو ته په هر سیشن کې اویلیبل وي هغه ویریبلز نو راځو لومړی موږ لوکل ویریبل هغه پرمننټلی جوړوو چې څنګه به یوازې دغه یوزر څنګه کولی شي هغه اکسس کوي نو زه به راشم سیسټم ته هغې لپاره به تاسو دې فایل ته راشئ فایل کې به چې ولیکئ تاسو به ایکسپورټ کمانډ ولیکئ صحیح ده ایکسپورټ او تاسو به مای چې به ورته ولیکئ مای ویریبل از اکول ټو چې شی تاسو ورته ولیکئ او اسکیپ شئ صحیح ده او دا کلن پریس کئ شیفټ کلن دې څخه اگزیټ شئ سیف کئ اوس که زه تاسو لپاره هغه پرنټ کم ایکو ما پرنټ کړلو که نه او چې ما ته پرنټ کا هغه ویریبل نیم نو ویریبل نیم ډالر ساین واچوئ او مای وي که نه مای وي راته پرنټ کا نو زه انټر کړم ګورئ په دې کې هېڅ شی هم نشته هلته موږ چونکې جوړ کړی دی د دې لپاره به تاسو راشئ دا به ریفریش کوي د فایل کوم چې دی دا فایل دا اپډیټ شوی دا اپډیټ نه دی صحیح ده موږ دې کې تغیرات راوستل د هغې لپاره به سورس لکه موږ څنګه چې په الیاس کې جوړولو هغه موږ ریفریش کولو یو وار ورته فایل سورس که ما ته کوم فایل ډاټ بیش آر سی کوم فایل دی دا ما ته ریفریش چې ما ریفریش کړو اوس زه ایکو کم او ډالر ساین ورسره واچوم او چې شاید ډاټ بیش آر سی صحیح ډاټ بیش آر سی نه ملګرو زه ویریبل مای وي صحیح دا پرنټ کوم په دې کې موږ سره دا کوم ډیټا چې دا ټیکس هغه موږ سټور کړی ده نو اوس که زه دا سیشن بند هم کړم هغه به څنګه وي موږ لپاره به اویلیبل وي که بل سیشن کې یې راخلاصوم بل سیشن کې به هم څنګه وي اویلیبل وي نو دلته به تاسو راشئ ایکو او ډالر ساین مای وی به ولیکئ صحیح ده انټر کړئ ګورئ ملګرو موږ سره مای دس انوایرمنټ ویریبل دلته هم راغلی دی اوس که زه دا سیشن بند کړم د پرمننټلی سټور وي نو تاسو سره هغه لاس نه شول صحیح ده نو زه راشم زه راخلاص کړم ټرمینل تاسو لپاره
زه بیرته چک کوم چې آیا هغه پرماننټلی سټور شوی دی نو اکو پرنټ کا چې پرنټ کا اکو او چې ډالر ساين مای وی ګوره ملګرو دلته راغلی دا په پرماننټلی ډول تاسو سیشن باندې خو دا ملګرو چې د لوکل ویریبل دا اوس که بل یوزر راځي نو هغه به نشي کولی چې څه وکړي زه دلته کسه اکو او چې ولیکم هاش نه ډالر ساين واچوم ملګرو چې ورته ولیکئ هغه یې د ویریبل نه ولیکئ مای وی سي انټر کړئ دلته زین الله یوزر دلته بل سیشن کې په بل ټاپ کې او دلته دواړو ځای کې اکسس کول ځکه چې د لوکل ویریبل د یوازې د یوزر لپاره اویلیبل دی که زه اوس دلته د سیشن کې یوزر بدل کم چینج کم ایس یو مثلا یوزر دا ایس یو د چې په نوم د افشار نسی دا زه دغه یوزر ته راغلم او دلته اوس دغه یوزر چې دغه ویریبل څنګه کوي اکسس کوي دغه ته به اویلیبل نه زه یا روټ ته لاړ شم سیده هم دلته اکسس کوم نو زه راځم دغه یوزر پاسورډ ورکوم زه د یوزر ته چینج شم یوزر ته سوډو ورسره وکړو ایس یو افشار زه یوزر ته چینج شولم سیده اوس زه اکو ماته چې پرنټ کا اوس زه ګورم ملګرو افشار یوزر کې هم زین الله کې نیم سیده مای وی سیده دا پرنټ کا هیڅ هم نه راکوي ځکه لوکل لا یوازې هغه یوزر لپاره اویلیبل رسي نو د یوزر لپاره اویلیبل نه که تاسو غواړئ چې دا ګلوبل کړئ نو تاسو به راځئ بیا چیرته یو فایل دا چې موږ سره دلته راشم د پرماننټ نو دا خو موږ وکړل زه به راشم دلته how to set environment variable permanently for a user دا وکړلو او زه کې دلته راشم how to set environment variable permanent for all user یا global user یا global edit etc ته بلار شي پروفایل دا فایل دا سیده نو الته به موږ سره راشو چیرته etc ته مسره ټیم مزان لپاره لک پاتې دی ملګرو مزان ته ښه زه به راشم تاسو لپاره به دا کار وکړم صحیح نو تاسو به لاړ شئ وی آی زه به د یوزر نه والې اګزیټ شم چې موږ لاړ شو خپل کار وکړو اګزیټ شم اوس زه وی آی سلاش ای ټي سی ته لاړ شم په ای ټي سی کې پروفایل صحیح ده ډاټ پروفایل زه ټاپ بټن ووایم چې موږ ته فایل شو کی یس ګورئ دلته کوم فایل به ایډیټ کوئ پروفایل زه د دې څخه کویټ شم وځم کنټرول سی زه دلته ګورم ودرېږم منټ پروفایل ته ښه کیټ وی آی سلاش پی ټي سی ته ټي سی کې پروفایل دې فایل ته لاړ شم دا چې کله راغلی تاسو که دلته پاس لیکل کوئ دلته یې لیکي انوایرمنټ ویریبل ورته سیټ کوئ که تاسو آی پریس کړئ که لاندې راځئ نو پرابلم هر چېرته تاسو غواړئ کولی شئ زه به لاندې راشم دې فایل بهته او دلته به تاسو خپل انوایرمنټ ویریبل دلته به تاسو هیش وکاروئ مطلب د هیش علامه د دې لپاره کارېږي چې تاسو کمنټ وکړئ زه به دلته ولیکم چې ګلوبل ویریبل صحیح ده دا من سره ګلوبل ویریبل برخه ده زه دې فایل ته راغلم دلته به تاسو ولیکئ ایکسپورټ هغه سمپلی هغه ایکسپورټ او دلته به تاسو ولیکئ مای وار صحیح ده مای وار از ایکوال ټو چن مای وار از ایکوال ټو وملیکلو فور آل یوزر فور آل یوزر د ټولو یوزرانو لپاره صحیح چې دا ولیکلو عین اول څه تاسو راشئ چې وکئ دلته به تاسو ګورئ ملګرو دا په کوټیشن مارک باندې کې تاسو سره بیا ایرر درکوي د هغه ویریبل اکسس کیدای نشي
دلته به تاسو دلته به زه دا راچیک کوم صحیح تاسو به سمپلی راچیک کړئ دا فایل به سیو کړئ د سیو کولو لپاره به تاسو په لان په ډبلیو کې ایگزیټ شئ اوس دا ریډ آن اپشن ده دغه یوزر چې دا هغه نشي کولی چې دغه تغیرات راولي نو زه به راشم دا به چې لومړنی به دا راکپي کړم کپی به یې کړم دغه لاین او زه به دې څخه ایگزیټ شم بغیر له دې زه به بیا د سوډو سره را دننه شم صحیح اسکیپ کړم دې څخه ایگزیټ شم وی آی دغه په ورسره چې وکاروم سوډو وکاروم صحیح دا سوډو را دننه شولم صحیح دا ملګرو یو سره دننه شولم لاندې راشئ تاسو چېرته که تاسو یې پاس لیکئ هر ځای کې خو د کوم وجې ده تاسو به راشئ انزرشن موډ ته راشئ دلته یو کمنټ واخلئ هیش ولیکئ صحیح هیش هلته ولیکئ ګلوبل صحیح ګلوبل ویبل دا کوم ما چې پیسټ کړی و هغه به زه پیسټ کړم دلته ما دا ولیکله د اسکیپ او کلن پریس کې ډبل کیو رائټ ایگزیټ شي زه دا ما سیو کړم اوس که زه دلته دا کوم ما وار کې هغه کوم ډیټا ما واچوله هغه سکسس کوم نه کیږي ځکه فایل افیکټ شوی نه دی لپاره به تاسو سورس وکاروئ سورس کوم فایل سلش ای ټي سی کې چې کوم پروفایل فایل دی پروفایل فنوم کوم فایل دی هغه ماته چې کا هغه اپډیټ کا دم چې وکړو دا اپډیټ شولو اوس که زه دلته ایکو او چې کوم زه ورته ولیکم چې ماته ډالر ساین او چې ورسره ولیکم ویریبل نیم ورته ولیکئ ویریبل نیم ما چې ورکړلو مای وار فکر کوم مای وار سیدا انټر کړئ فور آل یوزر سیدا اوس دغه یوزر لپاره هم دی اوس که زه دې ځینې سویچ یوزر شم ایس یو زه بل یوزر ته لاړ شم سوډو ایس یو افشار ته لاړ شم دا افشار ما سره یو یوزر ده دې ته راغلم اوس که زه ایکو زه مای ډالر ساین مای وار اکسس کوم نو څنګه به کېږي دا نه اکسس کېږي ځکه دلته ریفریش شوی نه تاسو باید سورس وکاروئ سورس په دې ځای کې مو وکاروئ د سیشن کې سورس دا سلاش ای ټي سی کې چې کوم پروفایل فایل هغه یو ورته سره ریفریش کې سیده نو یې نه وروسته تاسو راشئ ما یې وار وکاروئ اوس ګورئ ملګرو دلته دغه یوزر هم څنګه کړلو اکسس کړلو نو دا تاسو کولی شئ چې ګلوبلی اوس که تاسو بل یوزر ته هم چینج کړئ هلته هم تاسو کولی شئ هغه اکسس کړئ ملګرو ما سره ټایم به اوړتی دلته تقریبا 2 دقیقې یوازې اذان لپاره پاتې دي زه هغې لپاره روژه ماتې کوم تاسو ویټ کوئ چې موږ بیا کلاس سټارټ کړو نو زه بیرته راځم سیده ملګرو ښه ملګرو موږ او تاسو به دوام ورکړو موږ راغلو روژه ماتې مو وکړلو صحیح اوس راځو چې کوم ټاپکس پاتې خو ډېر څه مو کور کړل صحیح ملګرو دا انوایرمنټ ویریبل وراکې کمانډ کمپلیټ کوم هغه هغه ما تاسو له درکړه آیډیا نه تاسو کولی شئ باندې پریکټس وکړئ لاړ شئ مخته صحیح نو اوس که تاسو زه یو بل یوزر ته چینج شم ما سره زه کریټ کړم چې ما سره کوم یوزران د سیسټم کې سلاش ای ټي سی پیس ډبلیو ډي دی ډایرکټري کې وګورم ما سره د الف نوم یو یوزر هم شته زه هغې ته هم ځم نو ایس یو زه ورته سوډو ایس یو الي ته لاړ شه الي پاسورډ چې دا الي پاسورډ به زه ورته ورکړم سو زه په ایگزیټ شم د دې یوزر څخه سوډو ایس یو الي ته لاړ شه الي ته راشم نو یوزر ورکړم زه راغلم الي ته اوس سورس به وکړو یو ورته چې موږ سره چې شي هغه فایل لږ ریفریش شي ډاټ سلاش ای ټي سی کې کوم پروفایل فایل ده پروفایل دا ماته څنګه لږ ریفریش کړم چې ریفریش مو کړلو زه اوس ایکو کوم یا پرینټ که سیده پرینټ ای ان وی څه ای ان وی چې ماته پرینټ کا او تاسو ورته مای وی کنه مای وارو که مای وی اوسو مای وارو بالکل مای وار انټر کړئ ملګرو هغه دلته الي یوزر هم څنګه کړلو هغه اکسس کړو هغه ویریبل کې کوم ډیټا اول نه شو کولی ځکه دغه ګلوب او لوکل ویریبل موږ د ګلوبل ته واړولو هلته فایل کې د ګلوبلی سټور کړلو اوس هر یوزر کولی شي د اکسس کړي
دا راشم ملګرو چیرته سیستم ته او دلته به تاسو موږ تاسو دې باندې لږ وربې وکړئ. نو دلته ملګرو دا دوه کمانډ چې دي د څه لپاره د انوایرمنټ ویریبل د څه لپاره استعمال کېږي د لیس د پرنټ کولو لپاره. تاسو ته کمان عام کوم انوایرمنټ ویریبل دی هغه تاسو ته شو کوي ښایي. همدا شان لکه تاسو هاو ټو سی سپیسیفیک دا هم درته وښل کله چې تاسو ګوره چې مثال په هوم کې ما سره څه پراته دي دا یو ویریبل نیم ده سی په دې کې څه سټور دي په دې کې تاسو هوم ډایرکټري سټور کړئ. میټاس مور ګلوبل د لوکل ویریبل هغه دی چې یوازې هغه یوزر لپاره همالته اویلیبل وي په هغې سیشن کې او بل یوزر نشي کولی هغه اکسیس کړي. او ګلوبل ویریبل هر یوزر ته څنګه وي هغه کولی شي اکسیس کړي. نو دا هم وویل چې څنګه کولی شو یو لوکل ویریبل څنګه کړو لوکل ویریبل هغه جوړ کړو سی دا. نو مای وار ویریبل نیم ورته ولیکئ او یوه ویلیو پکې واچوئ. نو تاسو چې پرنټ کوئ ایکو او مای وار ویریبل نیم لیکئ سی. ایکسپورټ کمانډ باندې پوه شئ کله چې تاسو یو لوکل ویریبل جوړ کړو هغې نه وروسته تاسو غواړئ چې وکړئ دا ولیږئ هغې لیست ته کوم لیست ته د پرنټ نویو کوم کمانډ دی ویریبل لیست ته د ایکسپورټ په تور کولی شئ. ایکسپورټ وایي صادرول لیږل هلته ولیږئ سی. همدا شان مونږ تاسو چې څنګه کولی شو پرماننټلی یو هغه ویریبل چې کله تاسو د انټر په هغه څخه ټرمینل څخه یا د کوم هغه څخه چې اکزیټ شول هغې نه وروسته تاسو بیا را دننه کېږي هغه له منځه ځي د ایمیج سټور کولو لپاره تاسو به دې فایل ته راځئ د فایل ته او چې په هوم ډایرکټري کې دا فایل موجود دی دې ته به راشئ هغه فایل به څنګه کوئ ایډیټ به یې کوئ هغه کې یو ایډیټ به یې نه کوئ ملګرو هلته به لاړ شئ هغه ویریبل به ایکسپورټ کړئ هلته هغه په دایمي ډول سور شو بیا هغه لاست کېږي نه تاسو بار بار تاسو ټرمینل بندوئ که سیستم بندوئ که نه بندوئ تاسو راځئ هغه کوم ویریبل چې هغه تاسو لپاره هر همیشه لپاره اویلیبل وي. نو دغه کولی شئ دغه ایکسپورټ کا مایوار هغې فایل ته چې لاړلی دلته راځئ ایکسپورټ مایوار ویریبل نیم ولیکئ او دا ښه ویلیو پکې واچوئ مثلا هیلو یا تاسو هر څه پکې چې وټ ایور یو وان او سورس هغه فایل بیا څنګه کوئ د سورس کوم یو کمانډ د دې په تور تاسو د فایل چې دی د هغه څنګه کوئ چې ایمیډیټلی دا هغه کې اپلای شي د کوم چینجز چې مونږ کې راوستل. او تاسو مونږ ته وویل چې څنګه کولی شو ویریبل د ټولو یوزرانو یا ګلوبل ویریبل جوړ کړو. تاسو بیا کوم فایل ته راځئ ای ټي سی پروفایل ته دغه ای ټي سی هغه کې ډایرکټري کې کوم پروفایل فایل دې ته به راځئ او دلته به چې لیکئ ایکسپورټ مایوار هغه سیم ټو سیم طریقه لکه پاس او دلته دا به څنګه وي دې فایل کې کوم ویریبل چې هغه په ګلوبل وي ټول هغه ته به څنګه وي اویلیبل ټول یوزرانو ته سیستم کې سورس ای ټي سی بیا دا فایل څنګه کوئ اپډیټ کوئ. نور ملګرو دغه زموږ سره this is all about environment variable که چېرته کومه پوښتنه وه سوال و تاسو کولی شئ کمنټ کې موږ سره هلته وکړئ پوښتنه وکړئ. ملګرو یو غوښتنه چې تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ کوم نوي ویډیوز ټیوټوریل چې اپلوډ کوو هغه